زمونږ جنرال عاصم منیر صاحب چې کوم دی نو حافظ صاحب هغه هم چې دی نو تقریبا ډونلډ ټرمپ سره به ملاقات کړي نو هغه غریب چې دی هلته کې له ملاقات کړی دی او د هغې په باره کې خلکو چې دی نو خپلې رای قایمول شروع کړي دي بعض خلک خو پکې دا وایي چې دا هغه هلته کې د دې دپاره غوښتی دی چې د پاکستان چې څنګه کله د افغانستان باندې امریکا حمله کوله نو دا امریکا چې ده نو هغه چونکې په ایران باندې حمله کول غواړي چې څنګه دی په افغانستان باندې حمله کوله نو هغه ټایم کې دی د جنرال مشرف نه په پاکستان کې اډې وغوښتې او د هغې جهازونه چې دي دا ور پاکستان نه پاسېدل او دلته پاکستان ولا اډې ورکړې نو دا اوس امریکا چې ده نو چونکې دی په ایران باندې حمله کول غواړي نو جنرال عاصم منیر یې هلته غوښتی دی نو دنه د ایران په خلاف چې دی نو اډې غواړي چې د هلته نه مونږ په ایران باندې حمله وکړو نو یاد ساتئ ګورئ د افغانستان چې کومه مسله وه او د ایران دا مسله چې ده نو دی کې فرق دی هغه خو چونکې بله لار نه وه امریکا سره چې مونږ په افغانستان باندې به د کم ځای نه حمله کوو او هغه ټایم کې ول هغه جنرال مشرف چې و نو هغه ول اډې ورکړې خو نن سبا یاد ساتئ ګورئ چې د امریکا او اسرائیل چې دي په داسې یو پلین باندې را روان دي په داسې یو طریقه باندې را روان دي چې عراق او دغه ټول ملکونه چې دي هغه د دې په قبضه کې دي عراق چې د دې په قبضه کې شو نو عراق خو د ایران بارډر دی که نه نو بیا پکې پاکستان دلته کې اډو ته څه ضرورت دی هلته کې خو ټوله امریکا د مخکې نه پرته ده نو دا هسې لکه د هغه میټینګ چې کوم بیانیې یا خبرې هغه د سره چې راځي هغې کې ډېر وخت لګي خو دوی هغه خپل ذهن داسې جوړ کړی دی چې یاره دا د دې په باره کې د ده نه اډې اخلي او یاد ساتئ ګورئ دا پاکستان له په دې باندې فکرمند کېدل هم پکار دي پاکستان له په داسې وخت کې داسې قدم اوچتول پکار دي چې ډېر په سوچ سمج سره ولا قدم اوچتول پکار دي ځکه چې جنگ هغې په ترتیب را روان دي داسې چې جنگ ایران ته راورسېده نو کله چې دا جنگ ایران ته راورسېده نو ظاهري خبره ده چې دا خو زمونږ پاکستان بلوچستان بارډر ته راورسېده که نه او د پاکستان بارډر ته چې راورسېده نو به دوی خو مونږ له خواله ځان راورسو او د پاکستان چې دی د دوی دا کوم اټمي قوت دی او دوی سره چې څه دي څومره څه قسمه دوی سره دغه دي ټکنالوجي ده په دې باندې خو د دغه خلکو نظر دی نو خدا نه خواسته دا جنگ اسې نه داسې شي چې دا چل پاکستان ته جوړ شوي نو په داسې وخت کې چې دی دا خلک دا خبرې افواګانې خورئ خو په داسې افواګانو باندې یاد ساتئ یقین نی کول پکار د دغې لا پته نه لګي چې څه کېږي او مخکې لا چاته پته نشته چې څه به کېږي او څوک به څه کوي او حافظ صاحب چې دی هغه به له څه جواب ورکوي مخکې به څه کېږي څه به نه کېږي نو دا هسې د خلکو هغه خپلې افواګانې دي چې یاره دا د ایران خلاف چې دی نو د پاکستان نه اډې غواړي نه اخو هغه طرف ته آلریډي په عراق کې پروت دی هغه ته خو د دغې څیز ضرورت نه هغه مخکې هغه تقریبا 122 کاله مخکې جنګ و چې د سره هغه د افغانستان دپاره ورسره څه علاج نه و نو پاکستان نه اډې غوښتې اوس خو هغې ځان هلته را رسولی دی نو داسې قسمه د دې په باره کې داسې قسمه خبرې نه پیلول پکار چې د هغې ملک ته نقصان وي ځکه دا زمونږ او ستاسو ملک دی دې کې به د خپل اختلافات په منځ کې چلیږي خو دا ملک چې مونږ به ټول یو خدای نه خواسته چې دا ملک نی نو مونږ به ټول نه یو بیا نو دا سې خبرې نی خورول پکار شه د هغې نه ملک ته نقصان رسي یاد ساتئ ګورئ